له وطن څخه کډوالي او هغه مور چې خپل زوی په دشته کې پرېښودو. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. یو ډیره په زړه پورې او واقعي کیسه در سره شریکوم. دا کیسه د سلام وطندار سایټ څخه اخیستل شوې په دې هیله چې د ویډیو تر اخره موږ سره ملتیا وکړئ. له جګړې ستړي 23 کلنه صدف له خپلې 15 کلنې مور سره د آرام او یو ښه ژوند او د خپلو هیلو پوره کولو لپاره چې په زړه کې لرلې د اروپا په لور وخوځېدل. دوی په پیل کې د ایران د سفر نیت وکړ په هغې لاره چې د صدف د مور په وینا ډېرې ستونزې لرلې. صدف وایي په ډېرو ستونزو ایران ته ورسېدل خو د دوو ښځو لپاره چې هیڅ نارینه هم ورسره نه وي له پردو سړیو سره په ساعتونو تګ کول اسان کار نه و. د صدف په لیدو په دې پوهیږو چې هغه نه غواړي د خپلو تیرو شوو وختونو په اړه فکر وکړي. هغه هیڅکله نه غواړي چې فکر هم پرې وکړي او وریاد شي. هغه بیا په هوش کې راځي او وایي نیمه شپه وه چې له ایران نه مو ترکیې ته حرکت وکړ چې دا سفر یې تر ټولو د خطرناک سفر کیسه ده. صدف وایي په دغه لارې تګ کول ډیر سخت کار و او هغه چا چې پیاده تګ به یې نشو کولی په نیمه لار کې به پاتې کېدو. مسافرانو به له ستومانۍ خپل ژوند له لاسه ورکوه او د دشتو او غرونو د حیواناتو خوراک به شول. صدف یوه شېبه غلې شوه لکه کومه خاطره چې ور په یاد شوې وي. وایي یوه بله مېرمن ورسره په سفر کې وه چې په لار کې د ستونزو له کبله مجبوره شوه چې خپل 8 میاشتنی ماشوم په یوه لوړه تیږه کېنوي او دا ترې لاړه شي. د صدف په وینا هغې مور خپل د شیدو خوړونکي ماشوم د قاچاقي په وینا خوشي کړ ځکه چې ماشوم یې ژړل او ورته یې ویل که ماشوم دې غلی نه کړي دواړه به په دشته کې خوشي کړي. صدف او مور ته یې د ساعتونو پیاده تګ حوصله پای ته رسولې وه خو د قاچاقي په وینا چې له دې غره وروسته او له هغه غره وروسته ترکیې ته رسیږو په دوی په ساعتونو پیاده تګ وکړ. له 10 ساعتونو پیاده تګ وروسته دوی ترکیې ته ورسېدل. مسافران مجبور شول چې په یونان کې ځان ته د اوسېدو لپاره کوټه په کرایه ونیسي. داسې مسافر خونې چې د زندان په څېر خلک پکې اوسېږي. صدف په دې مسافرخانه کې له داسې خلکو سره مخ شوي چې په میاشتو کې یونان ته د سفر په بهانه پاتې شوي وو او د قاچاقیانو د پیسو د ورکړې لپاره یې کار کوو چې تر څو د قاچاقیانو پیسې ورکړي هغه پیسې چې د هرې ورځې په تېرېدو سره یې پیسې ورباندې ډېرولې. په ترکیه کې له 1 میاشتې پاتې کېدو وروسته قاچاقي صدف ته وویل چې یونان ته د تګ لپاره ځانونه تیار کړي. د سهار 4 بجې دي چې په یو بادي کشتۍ کې د یونان په لور خوځېږي. هغه کشتۍ چې له 15 تر 20 کسانو د لیږدولو لپاره جوړه شوې وه خو په جبر سره شاوخوا 80 کسان پکې کېنول شول. د صدف په وینا قاچاقیان لومړی د قاچاق پیسې اخلي او خپله هم په هغې کشتۍ کې چې اوس د ډېرو کسانو له کبله درنه شوي نه سپرېږي او له دې وروسته زموږ له کشتۍ یو کس چې ښایي په دې لاره مخکې هم تللی وي زموږ د کشتۍ لارښود ټاکي. صدف وایي په دې لار کې داسې کشتۍ هم ولیدې چې سوری شوې وې. مسافران یې ټول ډوب شوي وو او د ماشومانو د ژړا غږونه یې له لرې تر غوږونو ورتلل. صدف مور یې او نور مسافران بالاخره جرمني ته رسیږي هغه هیواد چې یوه ورځ یې د رسېدو هیله درلوده. صدف وایي د دغه هیواد په اول ځل لیدو پوه شوم هغه څه چې ما فکر کاوه ځمکه او اسمان فرق لري. هغه هیواد چې بیل فرهنګ لري بیل خلک دي او بیل ژوند لري. هغوی په جرمني کې د کډوالو کیمپ ته ولېږدول شول خو ستونزې لا هم په خپل ځای پاتې وې. ګډ پخلنځی د ګډ روغتیایي خدمتونو وړاندې کول او تر ټولو بد یې دا چې د بې کیفیته خوراکونو ورکول چې ډېر کله د خوراک نه وي. میاشتې تېرېدې بالاخره صدف او مور یې په جرمني کې د اوسېدو سند ترلاسه کړو خو اصلي ستونزه د اوسېدو سند تر اخیستو وروسته پیلېږي. د پردۍ ژبې زده کول او د بېلابېلو لګښتونو ورکړه. هغه او زړه مور یې د خپلو خېټو ډکولو لپاره مجبوره کېږي چې هر ډول درانه کار وکړي چې د میاشتې په اخره کې وکولی شي چې په جرمني کې د اوسېدو لګښتونه او مالیې پرې کړي. د صدف په وینا په پردو هیوادونو کې د انسان دوستۍ احساس نشته او ان د سړک په سر د چا مړه کېدل هم د نورو لپاره بې ارزښته دي. دغه ځوانه ښځه وایي اروپایي هیوادونو ته ډېر تللي کډوال اوس په خپل تګ پښیمانه دي خو خپل هیواد ته د بیرته راتګ وس نه لري ځکه خپل ټول شته یې دغه هیوادونو ته په تګ لګولی دي او اوس له هر څه خلاص دي. صدف او مور یې په جرمني کې له میاشتو تېرولو وروسته څو زړونه یو کوي او بیرته افغانستان ته راګرځي. هغه اوس په کابل کې اوسېږي. کورنۍ یې جوړه کړې او ژوند یې له صفر نه بیرته پیل کړی دی.
ډیره مننه کوم دوستانو چې دا ویډیو مو را سره تر پای وکتله. دا و د یو کورنۍ احوال چې تاسو سره مو شریک کړ چې په څومره سختیو اروپا ته تللي او بیرته زړه نازړه شول او افغانستان ته یې مخه وکړه. په دې هیله چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي او څه عبرت به مو ترې اخیستی وي، نو مهرباني وکړئ ضروري در سره لایک کړئ او له نورو معلوماتي او ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.